ډېر وخت پس الله پاک به خوشي الله پاک به مکارو اوستیدو 8 فروری میز د پروا تاریخي ورځ ده او سره 9 فروری میز د پر تاریخي ورځ ده نو ان شاء الله ما د خوشي و چې په 8 فروری دی ته و د خوشحالي ورځ جوړه کو میجو ورکر لازم ملزوم میجو ورکر سره اٹیچی پارټي مشرانوار سي محکمي ملګری وار سي خو مده پر ازیوت په دې زیده او د خپل خلک هغه غریب سپورټر ورکر د پاکستان تحریک انصاف هغه ځوان هم د پر ډېر قدرمن دي ډېر عزتمن دي 9 مئی ولا چې کی مرکر په جیل شدي هغه ته مخبل ویلا کړی دي اطلاع مو تکړی دو ان شاء الله تاسو جیل ته دلې مړی سو کو تبار لره ملک حکمتیار خان کی شادی کی شاندار تقریب سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت سرمست میرخیل بنو میں منسٹر پختونیار خان کے چھوٹے بھائی اور سابقہ منسٹر خان عطاءاللہ جان خان مرحوم کے فرزند ارجمند ملک حکمتیار خان کی شادی کی تقریبات شاندار انداز میں جاری ہے۔ شادی کی تقریب میں مختلف سیاسی سماجی سوشل ورکرز صحافی اور ٹھیکیدار برادری کے افراد کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بھائی MNA عمر امین ڈپٹی کمشنر بنو عبدالحمید ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ضیاء الدین حاجی ملک محمد اللہ ناظم فیض اللہ ٹھیکیدار واجد فرمان اللہ میراخیل ملک عدنان اور شیرین مالک سمیت ہزاروں معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں نے دلہا ملک حکمتیار خان کو شادی کی مبارکباد پیش کی اور انہیں قیمتی تحائف سے نوازا۔ اس موقع پر منسٹر پختونیار خان اور دلہا ملک حکمتیار خان نے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ مہمانوں کی توازو مختلف قسم کے لذیذ کھانوں سے کی گئی۔ تقریب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی رہی کہ بنو سینٹرل جیل کے قیدیوں کے لیے خصوصی کھانے کا انتظام کیا گیا، جبکہ دینی مدارس کے طلباء کو بھی بہترین کھانے پیش کیے گئے۔ اس اقدام کو حاضرین نے خوب سراہا۔ شادی کی تقریبات میں شامل مختلف شخصیات نے اس موقع کو خوشگوار اور یادگار قرار دیا۔ ملک حکمتیار خان کی یہ شادی بنو کی سماجی اور سیاسی حلقوں میں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم ډېر وخت پس الله پاک به خوشي الله پاک به مکارو اوستیدو قریباً 24-25 سال نه پہلا 30 سال لگ بھگ نزیوت کېږي چې مش پکې رانی شي داسې خوشي نه وي بار تقدیر د الله طرف نه فیصله وي پاچ الله پاک خپل حکمت چولای مش کتر 8 فروری ګوریا د میز د پر د 8 فروری سرنګ 9 مئی ته ګوري 9 مئی مناو کې درنګ میز د پر 8 فروری میز د پر تاریخي ورځ ده او سره 9 فروری میز د پر تاریخي ورځ ده نو ان شاء الله ما د خوشي و چې په 8 فروری دی ته و د خوشحالي ورځ جوړه کو چې په غرنګ میش په 8 فروری د الیکشن گهمه وا میش په حق شله پاک فیصله کړی و نو خلک د جشن خوشي منو کړه نو په غورز چې میرا غانداس تور طریقې دا سنوا خو میش پوزتی خپل خوښ شو چې زه د الیکشن ورس 8 فروری او 9 فروری د حکمتیار د خوشحالي ورځ سره جوړاو کو او سره ویتنه او هغه خلک ته د میسج میلاو شي چې د 8 فروری 9 فروری د پاکستان تحریک انصاف د پورا ډېر خبره ده مش د حکمتیار د خان د شودي په ذریعہ سره هغه 9 فروری خوشي مش دوباره مناو کو نو هغه یاد ده اور سره خلک ته یو میسج ورکول دي خدای دې ان شاء الله مشته موقع ولې چې مش د پاکستان تحریک انصاف د ورکر سپورټر خدمات او کو په خپل خوشي شریک کو په خپل دوک در شامل دي سره نو سایو کو اچھا قدر عزت لحاظ سے فرق روش نو ایڈوانس معذرت اور مافیا اور خلکنا مش خپل حد الوسه کوشش دادا چې میرا خلک ته برپور انتظامات کو دی مشکم خپل لوازمات دی خلک ته مخمخ کو میجو ورکر لازم ملزوم میجو ورکر سره اٹیچی سیاسی خلک همیشه د خلک نه خوریا کیا میر به چې میر لوړ مر د خلک نه خوري او خلک کله کله میج نه او خري سبا د خبره خوند الله پاک ته مشته توفیق رکو چې میجه په خلک شپ عزت منه په قدرمنه طریقه سره خوري چې سمره حلقه یا د بانی زده سمره جان پہچان تعلق خلک یغه ټول ته اطلاع ورسېږي میرا ټول خبره کو ټول په خپل خوشحالي شه مش شریکه کو پارټي مشرانوار سي محکمي ملګری وار سي خو مده پر ازیوت په دې زیده او د خپل خلک هغه غریب سپورټر ورکر د پاکستان تحریک انصاف هغه ځوان هم بده پر ډېر قدرمن دي ډېر عزتمن دي 9 مئی ولا چې کی مرکر په جیل شدي هغه ته مخبل ویلا کړی دي اطلاع مو تکړی دو ان شاء الله تاسو جیل ته دلې مړی سو کو تبار لره او د غازی تاسو جیل سمره قیدیون دي هغه ته تاسو په خپل نگرانش د تقسیم کوي په اندر مې د کیم د درسګاه دي اسلامي زوینه دي مرکزی نه دي مدرسې دي نو الله پاک ته مشته ورسې چې مش خیر خرابات هغه ته ورسې